مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 22مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای خلکو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی هولناک شی دی. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. په کومه ورځ چې ته هغه ووینې حال به دا وي چې هر تی ورکوونکی به له خپل تیرودي ماشوم څخه غافل شي. د هر حاملې حمل به وغورځي او خلک به تا ته بېسده ښکاره شي په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي. په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لار به وروخي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الحج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 22مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 5م آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې څه شک وي نو تاسې ته دې څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي یې، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له ټوټې نه، بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو، بیا تاسې د یو ماشوم په بڼه راباسو، بیا ستاسې روزنه پالنه کوو تر څو چې تاسې خپلې بشپړې ځوانۍ ته ورسېږئ او له تاسې نه څوک د مخه بیرته غوښتل کېږي یعنې مري او څوک د ډېر ناکاره عمر خواته ګرځول کېږي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هېڅ نه پوهېږي
او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده بیا چې په کوم ځای کې مونږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دا هر څه له دې عمله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی په هغه کې د څه شک گنجایش نشته او الله به ارومرو هغه خلق را پاتوي چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ځینې نور خلق داسې دي چې له کوم علم هدایت او روښنایي بښونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي تر څو چې خلق د خدای له لارې نه واړوي د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایي ده او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد دا د ستا هغه آینده چې ستا خپلو لاسونو ستا لپاره تیاره کړې ده که نه نو الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې په اوسېدو سره یعنې خپلو خاصو ګټو ته د رسېدو په خاطر د الله بندګي کوي که ګټه یې ترلاسه شوه نو ډاډه شو او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ راوګرځېده د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم دغه د څرګند خساره يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد بیا هغه الله نه پرته هو هسته ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولای شي نه ګټه دا د گمراهۍ انتها ده يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير هغوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې دی ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه یې وکړل په یقیني ډول داسې جنتونو ته به یې ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي الله کوي هغه څه چې خوښ شي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي هغه ته پکار ده چې د یوې رسۍ په وسیله تر اسمانه ځان ورسوي په هغه کې سوره یې وکړي بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بدي شي وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد
لدغسې روښانه خبرو سره مونږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورښي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابیان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول، الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي. هر څه د الله تر نظر لاندې دي. د حج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 22مه مبارکه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اوري. د دغه آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه، ونې، څاروي، زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي. او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته. الله چې څه غواړي کوي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده. له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي. د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو په ټوکی نه ان د ګیرې دننه برخه به وریچ شي، یعنی وسوځي، او د هغو د تعذیب لپاره به د وسپنې ګرځونه وي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. کله چې هغوی د ورختایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي، بیرته په همغه کې ټیل وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بل پلوته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل، الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي او د هغو جامې به وریښمینې وي. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلک امنه کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې به موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی لدې هدایت سره چې ما سره هیڅ شی مشرکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تاسو له هر لري مزل نه پلی او پروخانو سپاره راشي ترڅو هغه ګټي وویني چې دلته د هغو لپاره موجود دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي وخپل هم وخوري او تنگلاسو محتاجانو ته هم ورکړي ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بیا د خپل بدن خيري ګردونه ایسته کړی او خپل نظرونه دې پوره کړی او د دغه لرغونی کور طواف دې وکړي ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور داود کعبه جوړولو هدف او څوک چې د الله د وذکرو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپل د همغه لپاره ډیره غوره ده او ستاسو لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسو ته ښودل شوي دي نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شي له هغه سره څوک مشرک کوي او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له اسمان راوغورځید اوس بیا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ځای ته یوسي و به یې غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق تاسو ترې ټاکلې مودې پورې له هغو یعنی د هدیې له څارویو څخه د ګټې اخیستلو حق لري بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغوني کور سره دی ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یو کړنلاره ټاکلې ده تر څو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي. په دغو بیلابیلو لارو کې هدف هماغه یو دی، نو ستاسې خدای یکی یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ. او ای پیغمبره زیری ورکړه د عاجزۍ چلند غوره کوونکو ته چې د هغو حال دا دی چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزیږي، هر کړاو چې ورباندې راځي صبر ورباندې کوي، لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانیو خان مونږ ستاسو لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړي، په هغو کې ستاسو لپاره ښېګڼه ده، نو هغه ودروي د الله نوم ورباندې واخلي، او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوزي نو له هغو نه یې پخپله هم وخورئ او په هغو کسانو باندې هم وخورئ چې قناعت کوونکي دي، او په هغو کسانو باندې هم چې خپله اړتیا وړاندې کړي. دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسو لپاره رام کړي دي تر څو چې تاسې شکر وباسئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نه د هغو غوښې الله ته رسیږي او نه یې ویني مګر هغه ستاسې تقوا رسیږي. هغه ستاسې لپاره هغه یعنې دغه څاروي رام کړي دي تر څو چې تاسې د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لویۍ قایل شي. او ای پیغمبره نیکوکارانو ته زیری ورکړه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان راوړی دی، دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هغو کسانو ته اجازه ورکړه شوه چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پورې کیږي، ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا هغه کسان دي چې له خپلو کورونو څخه په ناحقه وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زمونږ رب الله دی. که الله خلک یو د بل په وسیله دفن نه کړي نو خانقاګانې، کلیساګانې، عبادتخانې او جوماتونه چې په هغو کې د الله نوم ډېر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي. الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي. الله ډیر زورور او برلاسی دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي، زکات به ورکړي، په ښو چارو به امر وکړي او له بدیو به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ای پیغمبره که هغوی تا دروغجن ګڼي نو له هغو نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، سمودیانو، د ابراهیم قوم، د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي او موسی هم دروغجن ګڼل شوی دی. د حق دغه ټولو منکرانو ته ما لومړی مهلت ورکړ، بیا مې ونیول. اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. څومره سیمې چې د هغو خلک منحرف وو موږ هغه تباه کړي او نن هغه په خپلو چتونو باندې نسکورې پرتې دي. څومره څاګانې شاړې او څومره ماڼۍ کنډوالې شوي دي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. دوی د عذاب لپاره بیړه کوي، الله به هیڅکله د خپل وعدې نه تخلف نه کړي. استاد رب په نزد یوه ورځ ستاسو په حساب له زرو کلونو سره برابري. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. څومره سیمې دي چې د هغو خلک ظالمانو ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ای محمده ووایه چې ای خلکو زه خو ستاسې لپاره یوازینی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګنده خبرونکی یم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره بخښنه ده او پتمنه روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب ښودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. او اے محمد لتان مخی مونږ نکوم رسول داسې لېږلی دی او نه نبی چې له هغه سره دغه معامله نوي رامنځته شوي چې کله چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو. نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه له منځه وړي او خپل آیتونه محکموي. الله د علم او حکمت لرونکی دی. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين
الظالمين لفي شقاق بعيد. غزکه داسې کوي ترڅو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي. حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق د استاد رب لوري او هغوی ور باندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د دې په وړاندې ښکته شي. بېشکه الله ایمان راوړونکو ته تل سمه لاره ښیي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. انکار کوونکي خو به هم داسې د هغه له پلوه په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شومې ورځې عذاب نازل شي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. په هغه ورځ به پاچاهي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي. کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او کوم کسانو چې د الله په لار کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړ شول الله به هغو ته غوره روزي ورکړي او بېشکه یوازې الله ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوشحاله شي. بېشکه الله د پوهې او زغم څښتن دی. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي. الله معافي کوونکی او بخښونکی دی. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راویستونکی یوازې الله دی او هغه اوریدونکی او لیدونکی دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغو ته له الله نه پرته بلنه ورکړي او یوازې الله برلاسی او لوی دی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیت نګوري چې الله له اسمانه اوبوروي او د هغو په برکت زمکه زرغونیږي. حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او باخبره دی. له ما في السماوات وما في الأرض وإن
الله لهو الغني الحميد ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي بشکه همغه بې نیاز او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیت نویني چې هغه ټول هغه څه ستاسو لپاره رام کړی دي چې په ځمکه کې دي او همغه کشته د قانون تابع کړی ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه اسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي را غورځېدل. واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. همغه ذات دی چې تاسو ته ژوند در بخلای دی همغه تاسو ته مرګ درکوي او همغه به تاسو بیا را ژوندي کړي. په رښتیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. موږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي. نو ای محمد هغوی د پدې باب له تاسو سره جګړه نه کوي. ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه دا باوري ده چې ته پر سمه لارې. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. او که هغوی له تاسو سره شخړه وکړي نو وایه چې تاسو چې څه کوئ الله ته ښه معلوم دي. الله به د قیامت په ورځ تاسو په منځ کې د هغو ټولو خبرو پریکړه وکړي چې تاسو په کې اختلاف کوئ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ته نه پوهیږي چې د اسمان او ځمکې هر شی الله ته معلوم دی. هر څه په یو کتاب کې ثبت دي. د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی په خپله د هغو په باب څه علم لري. د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګنده آیاتونه اورول کېږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو په څېرو کې د انکار حالت څرګندېږي او داسې بریښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ورټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي. دوی ته ووایه زه تاسو ته دروغ یم چې له دې نه لا زیات بد شی څه دی؟ اور. الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري
تاسو چې کوم معبودان له خدای پرته بلئ که هغوی ټول په لاس یو کولو د یو مچ پیدا کول وغواړي نو نشي پیدا کولای بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم ورڅخه نشي راخلاصولی هم مرسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستۍ کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتله کیږي ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز دغه کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسۍ څښتن خو یوازې الله دی الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير حقیقت دا دی چې الله د خپل فرمانونو لېږلو لپاره له پرښتونه هم پیغام رسونکي ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اوریدونکی او لیدونکی دی يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر دی او ټولې چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اے مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ د خپل رب بندگی وکړئ او ښې چارې سرته ورسوئ ښایي چې بری در په برخه شي وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير د الله په لار کې همغه سي جهاد وکړي لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی هغه تاسو د خپل کار لپاره غوړه کړی او په دین کې پر تاسو څه سختي نه دراوستي ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت یعنی آیین او طریقې باندې الله مخکې هم ستاسو نوم مسلمانی خيو او په دې قران کې هم ستاسو همدغه نوم دی تر څو چې پیغمبر پر تاسو شاهد وي او تاسو پر خلکو شاهدان نو لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ هغه ستاسو مولا دی هغه ډیر غوړه مولا دی او ډیر غوړه مرستندوی د